الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. خواهران و برادران گرامی و مسلمان، در سوره مبارکه که تلاوت شد آخرین آیه ارتباط میگیره نظر به قول مفسرین به عید اضحای مبارک، به عید قربان ما شما که امروز است. الله عزوجل امر می فرمایند که فصل لربک وانحر، نماز بخوان برای پروردگارت، که مراد از نماز خواندن در اینجا نماز عید است. وانحر و قربانی خود را ادا بکن، برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی خود را ادا بکن، قربانی بکن. امروز الحمدلله روز عید قربان، عید سعید اضحای مبارک است. از بزرگترین روزهای جهان به شمار می رود. بزرگترین روز عبادت است که در این روز هم چندین فرصت عبادت را الله سبحانه و تعالی برای بندگان خود عطا نموده. از جمله امروز قربانی و نماز عید است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این راستا برای ما شما فرمودن اعظم الایام عند الله یوم النحر، از بزرگترین روزها نزد الله عزوجل روز نحر است. نحر روز قربانی را میگن، روز عید قربان. این روز از بزرگترین روزها هست. ما شما یا یک تعداد مسلمانان عیدها را تجلیل میکنیم، اما فلسفه عیدها را نمیفهمیم که خوشی ما به خاطر چی هست. ما چرا امروز عید میکنیم؟ عید ما شما، هر عید ما با یک عبادت ارتباط دارد. عید سعید فطر ما ارتباط با ماه رمضان دارد که الله عزوجل مسلمانان را توفیق نصیب میکند که یک ماه کامل عبادت میکنند، روزه میگیرند، قیام اللیل میکنند، تهجد میکنند، تراویح میکنند، ذکر و اذکار میکنند، تلاوت قرآن عظیم شان را میکنند. بالاخره در نتیجه اکمال آن ماه انسانان خوشی احساس میکنند، خوشی اظهار میکنند و در همان روز عید الله عزوجل اجوره یا اجر انسانان را عطا میکند. همچنان عید سعید اضحای ما شما ارتباط میگیره به یک رکن اسلام که حج است. حاجی صاحبان حج را ادا میکنند، ما و شما هم با آنها در حج شریک میشیم به اساس نیت ما و به اساس بعض اعمالی که انجام میتیم. اگر حاجیان در حالت احرام هستند، ناخونهای خود را نمیگیرند، موهای بدن خود را نمیگیرند، همو حکم برای ما شما در خانه هست. اگر حاجیان در اونجا هدیه میکنن، ذبح میکنن، ما شما اینجا قربانی میکنیم. اگر حاجیان در عرفه هستن، ما شما روزه میگیریم. پس میبینیم که اینجا در چندین منسک با حاجیان ما شما هم شریک هستیم و روز عید وقتی که ما نماز عید را میکنیم به خاطر همان خوشی و خاطر اکمال یک رکن اسلام است. پس روزهای عید ما شما خواهران و برادران در حقیقت روزهای عبادت است. روزهای عیاشی و فحاشی نیست، روزهای قماربازی نیست، روزهای ضیاع وقت نیست و روزهای ارتکاب محارم الله عزوجل نیست. روز عید روز عبادت است. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم روز عید را از بزرگترین روزها نزد الله می فرمایند، اعظم، بزرگترین، بزرگم نه، بزرگترین روزها نزد الله عزوجل است.
پس وقتی که همین روز بزرگترین است نزد الله عزوجل، عبادت و صدقات و خیرات و تمام کارهایی که ما شما در این روز انجام میدیم اجرش هم بزرگتر است ان شاء الله. به می اساس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما میفرمایند که مفهوم احادیث است در این روزها مسلمانان سنت پدر خود ابراهیم علیه السلام را زنده میکنند. سنت پدر خود ابراهیم علیه السلام که قربانی هست. به می اساس وقتی که صحابه کرام از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند که یا رسول الله ما چرا قربانی میکنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان در جواب فرمودند سنت ابیکم ابراهیم، قربانی سنت پدر شما ابراهیم علیه السلام است. امروز روز قربانی است خواهران و برادران. در این روز شیطان از انسان مسلمان مخلص که به خاطر الله قربانی میکنه فرار میکنه. مثل که حاجیان در اونجا جمرات و شیطانان را با سنگها میزنند، در اینجا ما شما نفس و شیطان نفس خود را با سنگهای داخلی میزنیم، یعنی به الله عزوجل برمیگردیم و وساوس شیطانی و برنامه های شیطان را در نفس خود خنثی میسازیم، نفس خود را تسلیم اوامر الله و رسول صلی الله علیه وسلم میکنیم. نمانیم نفس خود را که خواهشات نفسانی ما سر ما غلبه پیدا بکنه. باید خواهشات ما و خود ما تابع امر الله عزوجل باشیم. و در حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، هیچ یکی از شما تا زمان مؤمن کامل نیستند تا خواهشات شما مطابق آنچه نباشد که ما برای شما آوردم. یعنی خواهشات شما، تقاضاهای شما، زندگی شما همه باید مطابق دستورات الله و رسول صلی الله علیه و سلم باشد. این مؤمن حقیقی هست. اما این که ما آنقدر ضعیف عزیمت و اراده باشیم که نفس ما و شیطان هر چیزی که تقاضا میکنه باز الله را فراموش کنیم، حکم الله را فراموش کنیم، حکم رسول صلی الله علیه و سلم را فراموش کنیم و تابع نفس و شیطان بگردیم، این باز خصلت مسلمان نیست. در روز قربانی در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که روز قربانی از نسبت به قربانی عمل بزرگتری دیگر وجود نداره. یعنی اجر قربانی در این روز بسیار زیاد است. نظر به این حدیث شریف که انسان نمازم میکنه، شاید که تلاوتم بکنه، ذکر و اذکارم میکنه، مگر اجر قربانی در این روز از همه اعمال دیگر بیشتر است. و روز قیامت همان قربانی را که انسان در دنیا انجام داده به خاطر امر الله عزوجل با شاخهای خود روز قیامت حاضر میشه و نزد الله عزوجل گواهی میدهد. و به می اساس در یکی از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که احسنوا مطایاکم فانها مطایاکم یوم القیامه، قربانی های خود را بهتر بسازید، خوبتر قربانی بکنین، مال خوبتر و جانور خوبتر را بخرین، چرا که همین سواری شما هست روز قیامت. و در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که انوز گاو یا گوسفند قربانی یا شتر، یعنی مال که انسان قربانی میکنه، اولین قطره خون هنوز به زمین نرسیده که الله عزوجل به همون انسان مغفرت میکنه. اگر 7 نفر شریک باشن به هر 7شان، اگر گوسفند باشه 1 نفر باشه 1 نفر. یعنی قربانی سبب مغفرت گناهان برای انسان میگرده. و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما شما در مورد قربانی باز میفرمایند طیبوا بها نفسا، بسیار به نفس پاک، بسیار به خوشی نفس قربانی ها بکنین، قربانی های خوبتر بکنین و خوشی احساس بکنین. قربانی باید سر مسلمان فشار نباشه. و الله عزوجل برای ما شما که به قربانی امر کرده در ضمن میفرمایند لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم، نه گوشت قربانی شما به الله میرسد و نه خون قربانی شما به الله میرسد. به این معنی که نه الله به گوشت قربانی نیاز و ضرورت داره و نه به خون قربانی ضرورت داره. ولكن یناله التقوى منکم، مگر آنچه که به الله عزوجل میرسد تقوای شماست، پرهیزگاری شماست. یعنی الله عزوجل قلب شما را میبیند، تقوای شما را میبیند، پرهیزگاری شما را میبیند که شما چقدر مطیع و فرمانبردار اوامر الله عزوجل هستین و به چه اخلاص و صداقت همین امر الله را بجا میکنین. پس امروز مسلمانان روز قربانی هست و روز عید است، روز عبادت است، از بزرگترین روزها به شمار میره. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مسلمانانو نن د اختر ورځ د مخکې هم اشاره وکړه چې د اختر ورځ د فحشا او منکراتو او د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د احکامو څخه د سرغړونې ورځ نه ده. نن د عبادت ورځ ده، په دنیا کې تر ټولو غوره ورځ او بهتره ورځ شمیرل کیږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اعظم الایام عند الله یوم النحر، په ټولو کې ستره ورځ د الله په نزد د قربانۍ ورځ ده. نو قربانی الله عزوجل د ټولو قربانیانې قبول کړي، نو دغه قربانیانې هم باید په کامل اخلاص او صداقت سره تر سره شوي. د اختر ورځ مسلمانانو د محبت ورځ ده. یو بل سره باید مسلمانان محبت وکړي، یو بل سره د خپل محبت تجدید کړي. د وحدت ورځ ده، د مینې ورځ ده، د شفقت ورځ ده، او داسې ورځ ده چې په دغه ورځ باندې موږ او تاسو باید خپل زړونه پاک کړو. د خپل زړونو څخه کینه، حسد، دشمنی، بدبینیګانې دغه ټولې باید لرې کړو. که هغه انسان تا سره ورځ او کلونه او میاشتې هم خبرې نه دي کړي، نن تا ته فرصت ده چې بیرته هغه دلاسه کې او هغه خوشحاله کې، هغه سره احترام ورته تقدیم کړي، اختر مبارکي ورسره وکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي چې هر دوشنبه او پنجشنبه د انسانانو عملونه الله ته وړاندې کیږي. هر دوشنبه او پنجشنبه د انسانانو اعمال الله عزوجل ته وړاندې کیږي. الله عزوجل د بندگانو دوسیه ګوري، اعمال ګوري. ټولو ته الله عزوجل اجر ورکوي، مغفرت کوي، مګر دوه انسانانو دوسیه ساتي. مونږ او تاسو په اصطلاح کې پینډینګ وایي، دغه دوه دوسیه پینډینګ کوي، ساتي ځان سره، هغې کې نه ګوري الله عزوجل. دغه دوه انسانان څوک دي؟ هغه انسانان دي چې یو بل سره حسد لري، کینه لري، بدبینی لري، یو بل سره خبرې نه کوي. نو الله عزوجل د دوی اعمالو ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري، دوی ته اجر نه ورکوي، د دوی اجرونه معلق پاتې دي، د دوی دوسیه د الله د کتلو نه معلق پاتې دي، تر هغه پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حتی یصطلحا، تر هغه پورې چې دغه دوه مسلمانان صلح ونه کړي، تر څو چې بیرته دوی آشتی شوي نه وي، صلح یې نه وي کړي، د دې دوسیه الله سره پرته ده، الله عزوجل پکې نه ګوري، د دوی اجرونه ورته نه ورکول کېږي، معلق پاتې کېږي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو هڅوي که فرضاً یو مسلمان تا سره بدبینه دی، تا سره کینه او حسد لري، یا تا سره خبرې نه کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د بهترۍ او د لوړوالي معیار موږ ته برابروي چې څه کار باید وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا موږ او تاسو ته فرمایي خیرهما الذي یبدأ بالسلام. په دغه دوه انسانانو کې چې خبرې نه کوي، یو بل سره بدبینی لري، یو بل سره مشکل لري، بهترین هغه انسان دی چې د لومړی سلام اچوي، دی هغه ته اختر مبارکي ورکوي، دی هغه سره خبرې پیل کوي. که چیرې غواړې چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول بهترین مسلمان اوسې، نو هغه مسلمان ته نن زنګ ووهه چې تا سره بدبینه دی، هغه مسلمان انسان سره اختر مبارکي وکړه چې تا سره خبرې نه کوي، هغه مسلمان سره نن اختر مبارکي وکړه، نیکې خبرې ورسره وکړه، معذرت خواهي یو بل ته وکړه، بخښنه ورته وکړه چې هغه تا سره کلونه میاشتې ورځې خبرې نه کوي. دنیاوي مسایل باید پرېږدو، آخرت ته باید رجوع وکړو. نو دغه حدیث موږ او تاسو ته ډېر قوي حدیث دی چې زمونږ او تاسو اعمال د الله حضور ته ورځي او الله عزوجل په هغې کې نه ګوري، نو بیا زمونږ فایده څه شوه چې ځان ستومانه کوو او د الله څخه اجر نه شو اخیستلی. نو نن ورځ ده، د محبت ورځ ده، نن د شفقت ورځ ده، نن د مهربانۍ ورځ ده، نن د یو بل سره دغه همدردۍ ورځ ده. نو دغه روابط باید بیرته ښه کړو. مسلمانانو اسلامي ټولنه کې چې الفت او شفقت او مهرباني او مودت نه وي، نو بیا دغه ټولنه اسلامي ټولنه نشو ورته ویلی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ټولنیزو مسایلو باندې ډېر زیات ټینګار کړی موږ او تاسو ته. همدارنګه مسلمانانو موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر انسان باید د الله د دین پابند وي. کوشش وکړئ، والله عزوجل موږ او تاسو ته فرمایي فاتقوا الله ما استطعتم، تاسو د الله څخه وویریږئ، تقوا اختیار کړئ هر څومره چې کولی شئ، خپل نهایت کوشش وکړئ د الله تقوا اختیار کړئ، پرهیزګاري اختیار کړئ. مونږ او تاسو ټولنه کې نن یو تعداد انسانان ګورو چې دوی د خلکو پیروي کوي، د الله پیروي نه کوي، د رسول صلی الله علیه وسلم پیروي اطاعت نه کوي، د خلکو پیروي کوي. یو تعداد مسلمانان به د دین لاره پرېږدي، د الله حکم به پرېږدي چې کله پوښتنه ترې کوي ولې، ونه اکثر خلک دا کار کوي یا ډېر خلک دا کار کوي، ټول خلک دا کار کوي. نه، مونږ ته معیار ټول خلک نه دي، مونږ ته معیار ډېر خلک نه دي، مونږ ته معیار اکثر انسانان نه دي.
ځکه الله عز وجل مونږ او تاسو ته فرمایي چې ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، که چیرې ته همیشه د اکثریت پیروي وکړې دوی به تا د الله د لارې نه ګمراه کړي. یو ټولنه کې به ګورې ټول انسانان به ناروا کار کوي، نو دا که ټول انسانان هم ناروا کار وکړي ته د یو مسلمان په صفت باندې تا سره دا نه ښایي چې ته هم هماغه ناروا کار وکړي په دغه دلیل چې ټول خلقي کوي. ته د هغه لږو خلکو څخه اوسه چې الله د هغو مدحه کړې، ځکه الله فرمایي وقلیل من عبادي الشکور، کم بندگان دي زما چې هغو شکر گزار دي، او اکثرو په اړه باندې فرمایي چې ګمراه دي د لارې څخه. نو ته د ګمراهانو پیروي مه کوه، ته د الله شکر گزار بنده اوسه، د الله اطاعت وکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته فرمایي لا تکونوا امعة، تاسو امعه مو اوسېږئ، امعه مو اوسېږئ. امعه څه ته وایي؟ خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د امعه تعریف کوي مونږ او تاسو ته. امعه هغه انسان ته وایي چې دی وایي ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا، که چیرې خلکو ښه کار وکړه موږ هم ښه کار کوو، که چیرې خلکو ظلم وکړه موږ هم ظلم کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو دا کار مه کوئ، امعه مه اوسېږئ. که چیرې خلکو بدي وکړه تاسو نیکي وکړئ، که چیرې خلکو ظلم وکړه تاسو انصاف او عدالت وکړئ. د خلکو پیروي مه کوه، د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم پیروي وکړه. ټولنې ته مه ګوره چې فلان څه کوي فلان څه کوي. نن وخت مسلمانانو موږ دا خبره بار بار اورو، یو مشکل به وي د شریعت خلاف، ته چې ورته نصیحت کوي د الله وینا ورته یادوي، وایي والله امام صاحب ټول خلک دا کار کوي، ډېر خلک دا کار کوي، ډېر خلکو معیار پرېږده، د الله او د رسول حکم تا ته څه شی دی هغې باندې عمل وکړه. نن ورځ مسلمانانو د اختر ورځ ده، او دغه اختر ورځ مونږ او تاسو ته یو قرباني یادوي، مونږ او تاسو ته د یو ډېر ستر شخصیت یاد راکوي. امروز مسلمانان روز قربانی و روز عید اضحی است و همین روز برای ما شما یادآوری از یک شخصیت بزرگ تاریخی و دینی ما شما میکنه که ابراهیم علیه السلام است. در مورد ابراهیم علیه السلام چندین آیه در قرآن عظیم شان وجود داره و بسته سوره در موردشان وجود داره. حکایاتشان با خودشان، حکایاتشان با پدرشان، حکایاتشان با قومشان، حکایاتشان با شکستاندن بتها، در آتش نمرود افتادن، هجرت کردن، با اسماعیل علیه السلام و قصه ذبحشان، با هاجر خانمشان، با ساره، با اسحاق، با یعقوب. این تمام قصه های ایشان را هیچ پیغمبر را به این تفصیل الله عزوجل معرفی نکرده مثل که ابراهیم علیه السلام را معرفی کرده. به می اساس الله عزوجل در مورد دو پیغمبر ما شما را توصیه میکنه که از این دو پیغمبر پیروی کنین، در حالی که از تمام پیغمبران پیروی بر ما لازم است. کلشان سفیرای الله عزوجل هستند، رسولان الله هستند، مگر در مورد دو پیغمبر مستقیما الله عزوجل برای ما شما میفرمایند که از اینها پیروی کنید. یکی هم ابراهیم علیه السلام است و دوم محمد صلی الله علیه وسلم است. در مورد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم میفرمایند لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. برای شما در زندگانی محمد صلی الله علیه وسلم بهترین الگو هست، قدوه هست. در هر صغیره و کبیره از رسول الله پیروی بکنید. زندگی خانوادگیشان چه رقم بود، زندگی اقتصادیشان چه رقم بود، سیاستشان چه رقم بود، دولتداریشان چه رقم بود، تعاملش با افراد چگونه بود، تعاملش با جامعه چه رقم بود، تعاملشان با همسایه چگونه بود، تعاملشان با مردمای غیر مسلم چگونه بود، حرکات و سکناتشان، خوابشان و غذا خوردنشان، هیچ چیز را الله نمانده. رسول الله را برای خود الگو بگیرین. و در مورد ابراهیم علیه السلام هم برای ما شما الله میفرمایند قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین آمنوا معه. برای شما الگوی بسیار نیکی وجود داره در زندگانی ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام آنقدر مسلمان حقیقی بود، آنقدر فداکار بود که الله عزوجل تمام قربانی هایش را تا قیامت در قرآن ثبت کرده. و ما شما را میفرمایند که ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراهیم علیه السلام به تنهایی امت بود. امت چی است؟ امروز ما شما 1,300,000,000 امت داریم، مسلمان داریم. امت بسته جامعه اسلامی امت است. اینال اگر ما شما یک ملت و یک امت را میبینیم در اینجا افراد مختلف وجود داره، اعمال مختلف انجام میدن. کس روزه میگیره، کس تلاوت میکنه، کس تهجد میکنه، کس نماز میکنه، کس یاد الله میکنه، یکی مهمان نوازی میکنه، یکی جهاد میکنه، یکی امر بالمعروف میکنه، یکی مثلا هجرت میکنه. تمام اعمال صالح در یک امت وجود داره، مگر این تمام اعمال صالح را ابراهیم علیه السلام به تنهایی وجود انجام میداد.
یعنی تمام خصلت های نیکی که در یک امت وجود داشته باشد در زندگانی ابراهیم علیه السلام به تنهایی وجود داشت. هجرتش، جهادش، فدای نفسش، فدای اولاد و خانم، یعنی مهمان نوازی ایشان، محاوره ایشان، گفتگویشان با ملائکه، گفتگویشان با قومشان، دعوت به خاطر الله عزوجل، تمام مشکلات را متحمل شدن به خاطر الله عزوجل. به می اساس الله عزوجل ابراهیم علیه السلام را انسان مسلمان معرفی کرده. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. زمانی که الله عزوجل به ابراهیم علیه السلام فرمود تسلیم شو، یعنی تسلیم اوامر الله باش، بنده الله باش، گردن نهاده به الله باش. ابراهیم علیه السلام بدون تردد و بدون شک و بدون چرت و فکر، بدون مشوره فورا جواب داد که اسلمت لرب العالمین، من به پروردگار عالم تسلیم هستم. همه برادران و خواهران تعریف اسلام است. مسلمان چی یعنی؟ مسلمان یعنی انسان تسلیم شده به الله. اسلام انسان تسلیم شده به اوامر الله. وقتی که تو خود را به اوامر الله تسلیم کردی، باز هر چیزی که خواسته الله هست باید انجام بدیم. هر آن چیزی که خواسته رسول صلی الله علیه و سلم است انجام بدیم باید. امروز معیارهای دین ما شما نزد یک تعداد مسلمانان جای مورد شرم و ننگ برایشان احساس میشه. حجاب را رعایت نمیکنن و حجاب را یک مایه ننگ و شرم احساس میکنن، در حالی که امر الله هست. یک مرد را میبینی همون را کم شعائر اسلام را زیر پا میکنه و چرتش هم خراب نیست. مگر مسلمان بودن به معنای تسلیم شدن است، چیزی که الله عزوجل برای ما امر کرده که ولو که ظاهرا در مصلحت تو باشه یا ظاهرا در برای تو نقصان داشته باشه، اما حقیقتا نزد الله عزوجل فایده داره. به می اساس ابراهیم علیه السلام را اولین مسلمان الله عزوجل معرفی میکنه و ابراهیم علیه السلام شخصی است که دین ما شما را دین اسلام نامیده. به می اساس الله عزوجل در قرآن عظیم شان میفرماید هو سماکم المسلمین من قبل. ابراهیم علیه السلام شخصی است که از قبل شما را امت اسلامی نامیده، شما را امت مسلمان گفته. دیگه پیغمبران هر یک با نام یهودیت و مسیحیت و یک نام دیگه نام یاد میشه، اما امت ما شما امت مسلمان نامیده میشه و همین لفظ اسلام را ابراهیم علیه السلام برای ما شما انتخاب کرده. این که زندگانی ابراهیم علیه السلام چقدر پر از قربانی ها بود و تمامش حالا بیان نمیشه، وقت ما شما تمام شده. مگر ما شما اگر میخواهیم مسلمان حقیقی باشیم، یک بار زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم را مطالعه کنیم، یک بار زندگی ابراهیم علیه السلام را مطالعه بکنیم که اینها چقدر فداکاری دادن برای الله عزوجل و چقدر مطیع و فرمانبردار الله عزوجل بودن، چون ما شما را الله امر میکنه که از هر دویشان پیروی بکنیم. امروز خواهران و برادران روز قربانی هست و ما شب هم در رابطه با دوستان صحبت کردیم که در روز قربانی ما شما هم حیوان و مال را در نظر میگیریم. این گاو قربانی کردم، شتر قربانی کردم، گوسفند قربانی کردم. در حقیقت امروز روز قربانی نفس است. نفس خود را باید قربانی بکنی. قربانی نفس چی مانا؟ که خواهشات نفسانی خود را تابع اوامر الله بساز. خواهشات نفسانی خود را تابع اوامر رسول الله صلی الله علیه و سلم بساز. این قربانی حقیقی است. گفتگوی ابراهیم علیه السلام با پسرش را بشنو. ابراهیم علیه السلام با پسرش میگه یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ای پسرم من در خواب میبینم که الله مرا امر میکنه تا تو را ذبح بکنم. پسر خود را ذبح میکنه. امروز به خاطر پسر و اولاد و خانم ما حرام میخوریم، دزدی میکنیم، رشوت میگیریم، اختلاس میکنیم، غصب میکنیم، غارت میکنیم، انسان کشی میکنیم به خاطر اولاد. مگر ابراهیم علیه السلام به امر الله اولاد خود را ذبح میکنه. اگر به پسرش متوجه شوی، پسر در جواب چی میگه؟ به پدر خود نمیگه پدر که تو دیگری سفید شدی، اعصابت خراب شده. این چتیات و خوابای بیهوده رو میبینی. پسر را ببینین که نمونه یک جوان مسلمان است. پدر خود را میگه یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ای پدر آنچه که الله به تو امر میکنه انجام بده. چیزی که پدر الله به تو انجام داده امر کرده انجام بده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. مرا از جمله صابران دریافت خواهید کرد. وقتی که الله تو را امر کرده که مرا ذبح بکنی، من مطیع و فرمانبردار الله هستم. من در این راستا مخالفت از امر الله نمیکنم. پس پسر و ابراهیم هر دو در می آزمایش و امتحان کامیاب میشن. ابراهیم علیه السلام واقعا اسماعیل علیه السلام را به منا میبره، بر مذبحه و جای ذبح میبره، چاقو را چند بار کش میکنه، مگری که الله عزوجل چاقو را امر کرده که نبری. حکمت خداوند در همین بود که ابراهیم علیه السلام نفسش فقط برای الله تخلیه شد و محبت اولاد از بین بره.
فرمان بردار الله عز وجل باشه. همان بود که الله عز وجل این فداکاری را قبول کرد و به یک گوسفند جنت تبدیل کرد که امروز هر سال که ما شما قربانی میکنیم یاد از همان تاریخ میکنیم که ابراهیم علیه السلام فداکاری را تقدیم کرده و این یک مرحمت و فضل و منت الله عز وجل است که ما شما را عوض ذبح اولاد به ذبح قربانی امر کرد. الله عز وجل تمام طاعات و عبادات ما شما را به دربار کش قبول بگردانه. خواهران برادران، نماز عید مثل که ما در فیسبوک هم نوشته بودم، انشالله چند لحظه بعد ما اینجا با 3-4 نفر دوستایی که در مسجد تشریف دارن نماز عید را ادا میکنیم. مسجد بسته هست و ما دیروز ما میره اعلان کرده بودم الله عز وجل تمام مشکلات ما شما را رفع بکنه و این مرض و ویروس کرونا را و تمام مصیبت های دیگر الله عز وجل دور بکنه سر انسانیت تا مساجد ما